د ژمي موسم راغی او احتیاط ډیر ضروری دی. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. زه یم ستاسو ورور، ستاسو ملګری اعجاز بونیری. ګرانو قدرمندو کتونکو، نن مې یو کس په خپلو سترګو ولیدو چې څادر یې د موټر سایکل په ګرارو او په چینج کې ونښتو او هغه کس مړ شو. نو ما دا سوچ وکړو چې زه هم یو مختصر پیغام ستاسو سره شیر کړم. ګرانو قدرمندو کتونکو، د ژمي موسم راغی او زمونږ زیات تر خلک چې دی چې دوی کله هم په موټر سایکل باندې ډرایوینګ کوي نو څادر یې په سر وي د سړځای نه د بچاو دپاره. او د ژمي په موسم کې د لږ غفلت په وجه ډیر کسان د ژوند نه لاس ووینځي، ځکه چې دې کس کوم څادر په سر کړی وي نو دغه څادر لاندې ټایر ته راشي او ګراره یې ونیسي. نو د دې سره هغه کس مړ کیدی هم شي او یا د ټول عمر دپاره معذورېدی هم شي. او بعضې خلک د ځان سره په موټر سایکل باندې زنانه هم ګرځوي، نو د دې په وجه ډېرې زنانه د مرګ سره مخ شوي دي. نو زما هغې ورونو او هغې خویندو ته کوم چې په موټر سایکل باندې سفر کوي، هغوی له پکار دی چې هغوی خپل څادرې وغیره په وخت باندې سمې کړي او دوران ډرایوینګ ډېر احتیاط کوي چې څه قسمه بده پیښه مخې ته رانشي. او پوه خلک دا خبره کوي چې احتیاط د علاج نه بهتر دی. نو دوران ډرایوینګ احتیاط ډیر ضروری دی. نو ګرانو قدرمندو کتونکو، که دا مختصر پیغام ستاسو خوښ شوی وي نو د ثواب په نیت یې مخکې ضرور شیر کړئ. د ویډیو کتلو یو جهان مننه.